بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، د روزمره ژوند په آدابو کې مونږه د سحر پاسېدو د وخت آداب بیان کړو. بیا د سحر د پاسېدو نه وروستو عمومي طور داسې چې د انسان اولنی کار هغه د قضای حاجت راځي، واشروم ته، بیت الخلا ته د تلو راځي. نو په دویم نمبر باندې به مونږه هغه آداب بیانو چې کم آداب د بیت الخلا او قضای حاجت ته د تلو په وخت کې اختیارول پکار دي. په دې سلسله کې د ټولو نه اولنی ادب خدا دی چې کله انسان د بیت الخلا ته د تلو اراده وکړي، قضای حاجت د پاره د تلو اراده وکړي، نو د الله یاد کی په هغه کلماتو، په هغه الفاظو سره چې کوم مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښوولي دي. صحیحینو حدیث ذکر کړی دی، په هغې کې انس ابن مالک رضی الله عنه په روایت سره چې هغه فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام به کله بیت الخلا ته د تلو اراده کوله، نو دا کلمات به وي: اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ای زمونږ الله، زه ستا پناهي اخلمه، ستا په پناه کې راځمه د خبیثو جناتو نه او نارینه‌و نه او د خبیثو جناتو زنانو نه. دا کلمات د نبی علیه الصلاة والسلام نه منقول دي، او دغه شان دا په نورو الفاظو سره هم بعضې روایتو ذکر کړي دي، لکه اعوذ بالله من الخبث والخبائث، داسې هم راځي. او یو حدیث امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کړی دی، حدیث د علی ابن ابي طالب رضی الله عنه په روایت سره. هغه حدیث د سند په اعتبار سره حسن حدیث دی. په هغې کې دا راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایو چې د جناتو د سترګو او د بني آدم د عوراتو په منځ کې ستر دی. دا خبره چې کله انسان چرته بیت الخلا ته ځي او دی ووایي چې بسم الله، نو دا دوه قسمه الفاظ په احادیثو کې راځي چې موږ په دې دواړو باندې عمل کوو او ځان د الله په پناه کې راولو، د هغې جناتو د شر نه چې هغه په داسې ځایونو کې موجود وي او انسان ته د ضرر رسولو کوشش کوي. اعوذ بالله من الخبث والخبائث، یا اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، او چې د دې سره بسم الله هم ملګري شي، صرف بسم الله، بسم الله اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. او دا صرف او صرف په دې پورې خاص نه ده چې سړی د بیت الخلا ته ځي یا واشروم ته ځي، بلکې که چېرته بل ځای کې، کولاو ځای کې، چېرته په صحرا کې، ځنګل کې قضای حاجت ته ځي، نو په هغې وخت کې هم چې کله انسان ځان برابري هغه ځای ته ورسي، هغه ځای کې کښېني، نو د هغې نه مخکې دا کلمات ووایي چې د الله په حفاظت کې راشي. الله دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي.